د لغمان ولایت پخواني چارواکي والي امنیه قوماندان د ملي امنیت او د ولایتي شورا رئیسان د طالبانو له بنده آزاد شول. طالبان وایي د مخدره توکو له منځه وړلو پلان لرو. بلخوا بیا د امریکا مخکنی ولسمشر ټرمپ وایي جو بایدن د امریکا حیثیت ته سخته ضربه ورسوله. فاتح جزیات یې په همدې ویډیو کې وګورئ. د پښتون وایس ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ستاسې پام راړوم تازه لنډ او مهمو خبرونو ته. د لغمان ولایت پخواني چارواکي والي امنیه قوماندان د ملي امنیت او د ولایتي شورا رئیسان د طالبانو له بند څخه آزاد شول. دغه چارواکي چې یوه میاشت له طالبانو سره په بند کې وو، نن ورځ د طالبانو لخوا آزاد شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي جو بایدن د امریکا حیثیت ته سخته ضربه ورسوله. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې که دی په سپینه ماڼۍ کې وای، نو نه به افغانستان له اوسني برخلیک سره مخ و، نه به په نړۍ کې د امریکا موقف دومره تېتنده و. نوموړی په یوې ټلویزیوني مرکې کې ویلي چې بایدن باید په افغانستان کې د خپلې ماتې په اړه رسنیو ته ځواب ووایي. هغه زیاته کړې ده چې که څه هم بایدن د دې هر څه پړه پر افغان مشرانو اچوي، خو ټینګار کوي چې دا هر څه ډیر په لږ وخت کې او د تمې خلاف ترسره شول. نړۍ د امریکا یو شرمناکه څېره ولیده او بایدن د نړۍ په کچه د امریکا د دریځ ټیټولو مسؤل دی. نوموړی له طالبانو سره د خپلې هوکړې ننګه کړې ده او زیاته کړې ده کله چې له طالبانو سره هوکړه شوې، د بیا تر اوسه پورې د طالبانو لوري هیڅ کوم امریکایي او بهرني ته زیان نه دی رسېدلی. نو دا یوه غوره هوکړه وه، ځکه نور باید یو لرې ځای کې د امریکا لوري روانه بې ګټې جګړه پای ته رسېدلې وای. او په یو بل خبر کې به واورئ چې طالبان وایي د مخدره توکو د له منځه وړلو پلان لرو. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او ویان ذبیح الله مجاهد له نشه یي توکو سره د کارنده مبارزې ټینګار کړی دی. نوموړي له روسي البوم سره په مرکه کې ویلي چې دوی به له نشه یي توکو سره پیاوړې مبارزه وکړي او د دې کار لپاره به پروګرامونه لري. مجاهد زیاته کړې چې د مخدره توکو لومړنی زیان په افغانستان کې دننه خلکو ته رسیږي. د په وینا اوس مهال په دغه هیواد کې تر 3 میلیونو ډیر وګړي پر نشه یي توکو روږدي دي، چې دا یو ناورین دی. نو دوی په دغه هڅه کې دي چې د مخدره توکو د کمښت کچه صفر ته راټیټه کړي. هغه څرګنده کړې چې په یوازې له دې ناوړه پدیدو سره مبارزه سخته ده، نو سیمه ییز هیوادونه هم باید په دې برخه کې اړینه همکاري وکړي.